والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنزاب نمبر 1 سورة صافات دي جنا دوين باب شروع دي دينها سلويك نمبر 1 پوری اول نقلی دلیل د نوح علیہ الصلوۃ والسلام نه مقصد په کې احتیاج د انبیاء او ملائکه الله ته سلامتی کی ولقد یقینا آواز را کې مونږ له نوح علیہ السلام ادانه معنا آواز را کې مونږ له د څه مبارک یو قولدار چې دعا مستنصرا لقومه د قوم بارک مونږ مطالبه وکړه چې الله زما کومک دویم آواز په بارا د نجات کې د غرقې درونه پس ډیر خيوال مجيبون الله وی جواب کوونکی مون څه چل به وشو والسلامتی کې دوی احتیاج ونجيناه نجات ورکه مون دلرا او اهله اهل دلرا من الكرب العظيم د مصیبت لوی مصیبت دو قسم لري یو غرقې دلونه په دنیا کې دویم د عذاب نه په هغه دنیا کې بچ مکه الله اخلاص مکه ورسته ایتونه کې اوس بیان د دې کې چې دا ورسته انسانان ټول در په اولاد کې رااله وجعلنا موغرس اولاد دهم الباقین هم دوی باقی په دې دنیا کې اول حام سندین هندین نوب زنج قط و بربر در اولادو عرب و فارس رومیان بنی اسرائیل دار سام اولادو ترکان سقلاب یاجوج و ماجوج چینین روسان در یافس اولاد و ترکنا علیه من پر خود له او په معنی پورستانو کې سلام سلامتی دی په نوح علیہ السلام د مخلوق کې ترکنا فارغ مفعول دار شي الثناء الحسن دویم سلام علی نوح واستسلی إنا كذلك يقينا دقشا من جزاء وركوني كأن لا إنه من عبادنا المؤمنين يقينا دازمك المؤمنان بندقانه ثم أغرقنا الله بهم غرق راغنور وش نقلی دلیل إبراهيم عليه السلام شام قرب السلامته كي الله لمحتاج طول مخلوقات الله لمحتاج يدي تعد وشي معنا ده وإنه يقينا درد غروب نشد إلى إبراهيم علیہ السلام دے من شیعته منا فی الدعوت الى التوحید هم دعوت کړي دم کړي جاء ربه الله شکل توجه وکړه خپل رب لرا بقلب سلیم په وزړ پاک شعرا نه هته کې ویلو لدی خائف پاک د ګناه بدعت صغیره او کبیره نه اوس اول دعوت شروع کې پلارنا زګه د حق دی دینی سی اخره ورته سړی تشریح کوي اس قال پاٹیم شوی ویلی لابیه دی قل پلا اللہ را وقومی او قوم لا مازا تعبدون دس بندگی کوئی پس دلیل نورو سایت کی آلیہتن مبدل منہو دے و دون اللہ بدل او ائف کندہ چی دے دو قول دی یا خو مفل لہو دے و یا حال دے نو عبارت دشو لگوا تریدون اراد لرئی آلیہتن خدایان سواد اللہ نا پا حال کون دے کی چی دروغم جوڑ کری دے یا پاره د دروغو اصل لګي چې د دې موارد د هغه او د هغه فما ظنكم نسي ګمان ساسو رب العالمین نو قتل الله او قتل فرستورو کې په النجوم على استورو کې د شنو چې علم نجوم والا فقال اني سقيم نو ویل زبو شم مریض یا سقيم دا معنا قتل او په طرف د اسمان مریض هم تاسو دې میلینا تاسو سره به تور مثال التنظم چې ویلې شته درې دروغ ویلې دي جواب دار چې دا توریه ده دویم روایت بالمعنا ده او نسبت د دروغ راوی له صحیح ده په نسبت سره ابراهيم عليه السلام له چړې وکي امام رازی دا خبره کړې ده ساسو مې له معنا نظم فتولوا والله وغرجد الله عنه دنا مدبر ان شاء الله انکه فراغ راغ الى الهاتهم د خدایان لرا راغ د موافقات دی پښتو کې مو راغ او عربو مو راغ قران کې اجمه الفاظ نشه ټول عربي دي
امام شافعی کتاب الام کې شیخ عبدالسلام رحمه الله الموسود القرآنیه کې وګد باس په کړه لري. فقال وی ویلی الا تاكلون تاسو خوراک نه کوئ مالکم سو جرتا سلا چې خبر نه کوئ نو فراغ شروع علیهم بدوی دوال بالیمین په خلاص باندې دلته راغه معنا شروع بالیمین کې درې قول دي معنا په خلاص سم گزار ورکه دویم بسبب القسم قسم یې کړو دریم بسبب التوحید یمین کې معنا د مضبوطوالي قسم کې خبره مضبوطی فاقبلوا رمخامخ شو الیه ابراهیم علیہ السلام لا الله من دیواله خو یجفون اصل کې هغه تک تویل شي چې سړی دی ورا پسې لاړی ناوي پسې ډېر په غرور را رواني نو چې الله کا تکي کنه الاسفلین ذکر دا الله وصول دی وقال وی ولی یتعبدون آیات سبندگی کوي ما دا چې تاسو تراشلی تنحتو منا تراشلی د لرغو او د قشان د کانو والله الله تعالی تاسو پیدا کړی او ما او هغه څه تعملون چې کوم عمل مو کړی دی. دلیل لپاره باندې چې انسان د خالق افعال الله لري معتزله او جبريه او اهل سنت والجماعت درې ګروپونه وګڼه. اوس وایي چې د حق دعوت کې امتحان برازي لګ ذهن الله دې له تیار وای. مقصد دې صورت احتیاج د انبیو دی الله تعالی نو قالو ابنو دے خلقو وی جوڑ کئی لہو دل را بنیانا نبادی وی غرزوی فی الجحیم دے اور کی ارادو بیهی دو ارادو اکڑا فدی ابراہیم علیہ السلام قیدن دسو زولو فجعلناهم نمو غرزو لسفلین کتا ذکر دیر پناظر آلو وقال دی کت وقول دی یو قول دا چی دا کلام مستقل لے دویم دیویلے کرچ غور داخلی گی انی یقینا زتلون کې مل ربی زما دے رب لرا سهدین زر دے چو مقصد تخرسی الا ربی کی دو قول دی الا موسی الذی امرنی ربی شام یا الا کی معنی د لام اجلیہ ربی رب زما حب لرا کما لرا من الصالحین دنے کانو وبشرنا هو الله من زیر اور کې دل را بغلام په ولک باندې او حلیم صبرناک څوک دری کی درې قول دی زجاج دو وغیرہ فرمائی چې بس توقف پکې کو. دویم قول د اسحاق علیہ السلام دی روایت عبد الله بن عباس سے عبد الله بن مسعود علی بن ابي طالب اکرمہ سعید بن جبیر مجاہد امام شعبی دا قول ابن جریر مخرج کړی دی امام قرطبی دی ایدوی دلائل چدی بدی کې حدیث دی چې کې د شراغلی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ذبیح الله دویم یو مرفوع حدیث ہے پر روایت عبد الله بن عباس نے پر روایت عباس ابن عبد المطلب بانی ذبیح الله څوک دی اسحاق دی. دریم د تورات عبارت کې راغلی چې اذبح ولدک وحیدک اسحاق. اول جوابات دادی چې دا ټول خبره د کعب الاحبار نقل لې ابن کثیر او امام او سعید نے امام بخاری سے فرمایي چې اکثر د په اطلاعاتو کې دروغ و. دویم د قشان په دې کې حسن ابن دینار په نامه یو راوی دی علی ابن زید ابن جدعان اول متروک دی دویم منکر الحدیث. دریم ابن قیم په غاثۃ الاحفان کې لیکي دویم جلد 338 نمبر صفحه اصل کې تورات کې دوی تحریف کړي اذبح ولدک وحیدک اسماعیل. دریم قول چې اسماعیل علیہ السلام دی دا قول د عبد الله ابن عمر دی ابو هريره دی علی رضی الله عنه دی سعید ابن مسیب دی او دا راجح دی ځکه په دې کې موقوف روایت دی د عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر مجاهد شعبی او حسن بصری نا. دویم ابراهیم علیہ السلام د بارے کې دعا کړې نه دی اسحاق. دریم د اسحاق بارے کې ویلو علیه السلام چې غلام علیم دلته حلیم دی. څلور دې صورت کې دوه بشارتونه دي اول په واره د اسحاق قدام شوی او تکرار راغی. پنځم د ذبح واقع شوی مینا کې دیرال ته اسماعیل علیہ السلام. شپږم یعقوب علیہ السلام له زید ورکړی شوی د اسحاق سره شریک. اوم یو روایت دی انا ابن ذبیحتین زب چې دو علل کړی شوی عبد الله او اسماعیل اوس امتحان نه پیراله
فلما بلغ الله چې ورسېدو معه د سره د کار وخت ته دویم قول د عبادت کو مزل کو نو بچی د وخت د پلان ډیر ګرانی چې لا سنیولې مزل شروعي وبو لوټه چې مې پیراوړي قال يا بني نو ویل شي ازما بچونه ان ارى يقينا زغور في المنام دو خوب کې ان نز چې امت حلالون فانظر سوچ کوا ماذا تراستا سره ده قال ویل اے پلارزما فلما تمر وکا شي چې تاسو امر کړی شوی تا تشوي ستجنون نظر دې چې د ما مونږ کې کله وړي من الصابرین د صبر نه کو څومره چې امتحان دی دا چې په خله مونږ یو فلما اسلم الله شکل دعا او تسلیم ورکړه وتلو چم لول الجبین په اړه باندې دلته عبارت ده کان مکان من حالهما دا نه چاړه پڅ شو پس مې کې چې وښ نمبر مرغان لاندې میان لال شول نو وې ست تعالی لهم رسې مسې شړې مړې راګدم هغه درس تیار بس الله ول قبول شو کنه قرباني ونادینا आवाज ورکې موږ دلران درې خبرې شي ابراهيم یقینا تارشته کړ خوبنا ان كذلك یقینا دق شام جزاء ورکو نیکان لا ان هذا یقینا دا چې له هو البلاء المبين خمخ امتحان دی اولوی کارا او حقیقت د کار امتحان دی وفديناه دامنا بدلم ورکړي ابراهيم عليه السلام لا بذبح په مذبوح باندې عظیم شلو او وللو یو کو جنت مراله دیم قبول شوی دا دریم په مقابل انسان کې ضرورم دی ابراهيم عليه السلام سنت وکه چاو خړو څنګه سرمن صلی الله علیه علم دی مفسرین لګي مرغان و خړنو وترکنا علیه من پر خدا په دبانې پورسنو کې خیسه سنا او دا خبره چې سلام علی ابراهیم سلامتی علی په ابراهيم عليه السلام کذالک دقشام جزاء ورکو نه کانو لرا انه من عبادنا یقینا داسمن بندگانو مومنانو او زیر ورکه موږ دلرا په اسحاق نبی من الصالحین نه کانو وبارکنا موږ برکت اچولو په دبانې او په اسحاق او د دوی په اولاد کې الله محسن و ظالم محسن معنا مطیع ظالم عاصی محسن مومن ظالم کافر لنفسه مبین کارا ورسه کې نقلی دلیل موسی علیہ السلام نه ډېر معجزې لري اوچت نبی ولقد یقینا من احسان کړي په موسی او هارون په څه باندې به ایت النبو علیهم السلام نبوت مو ورکه ونجیناهما نجات ورکه موږ دې دوه لراو د دې قوم لا من الكرب العظیم د مصیبتنا مصیبت کې دوه قول دي معنا غلامی دویم غرقیدل او موږ دې کوم کو فکانو دیشل هم الغالبین زور او بشا فرعون دی نقلی دلیل وحی واتیناهم الكتاب ورکه موږ دوی له کتاب احکار مضمون والا وهدیناهم اوکلک موږ د دوه صراط المستقیم بنی غلارا وترکنا به پر خدا علیهم اب دې دوه باندې پورسنو کې ثنا کې استا او سلام علی موسی و هارون دا خبره سلامتی په موسی او هارون علیهم السلام ان كذلك يقينا دق شام جزاء ورکو نیکانو لا انه من عبادنا يقينا دازمن د بندگان نو ایماندار المحسنین لفظ کی ویری مونږ لا کہ احسان مو پزان کې پیدا کې عمل مدلل پاره کې بس الله حاجات پر کو بل نبی ان الیاس یقینا الیاس علیہ السلام در رسولان ندی نبی دی اس قال لقومه چې قوم ته ویل الا تتقون ولنيرګه د شرکنا اتدعون بالنا مدد شعیبت لرا او دق شام پر خودنه مده احسن الخالقین خل پیدا کوونکو بال بوتو د خزه په شکل شل متر دی غدواله سرور سه مشاوران لرل کله به ابلیس په کې دنه شو خبره به مستر وکړي الله تاسو رب دې او رب د پلارانو تاسو دې کوم بوخانی دي عام ولي پر خودو بل تر باندې لاړی جواب د سوال دیو منو فکذبوا پس تکذیب کې دوی داغه فإنهم یقینا دوی دي د هزار کړي شو نه د الله عذاب کې الا عباد الله د الله بندگان چې بچ کړي شي د شرک نه اغه الله عذاب کې ګیر نشول وترکنا علیهم من پر خود په دمانه پورسنو کې خسته سنا
او دا خبره چې سلام دی په الیاسین، الیاس کې عرب چې کله تخفیف کې الیاسین وای. ان كذلك یقینا دق شام جزاء ورکو نیکانو لا، انه من عبادنا یقینا د زمونږ د بندگانو نو چې کوم مؤمنان دي. احتاج د بل نبی لوط علیہ السلام سلامتی کې محتاج الله لا. وان لوطا یقینا لوط علیہ السلام د رسولانو نه دی. ان نجیناو پاتیم چې موږ نجات ورکې دلا او اهل د دلا اجمعین ټول لا الا عجوزا مگر یو بډای پر صفات کې دن کې وا عجوز وی بډای ته پوری دی ایمان رانوړو. ثم بزدین تبع مکر لا نور عرب روس یدهانی کوي. وانکم یقینا تاسو ورته ریږي علیهم پایمانی مصبحین سباتن کې وباللیل د شپې سار وخت چې روان شي د شپې ورزي کې د شپې روان شي سار ورزي ای دمرا قلن کارنا له سودم علاقه. احتاج د یونس علیہ السلام دریب کې چې گیر شنو چارو پرېد کې الله تا. یقینا یونس علیہ السلام لمن المرسلین د استازونه دی الله. اذ ابقى منا ذهب بلا اجازه کله چې لاړو ال الفلك المشون کشته ډګ کړې شویلا نو فصاحما خڅنه واچو فکان شو دا غچانه چې پړټې شي منا خڅنه روزي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم به سفر وتلو ام خڅنه به د بیبيانو بابین کې واچو ا د میراث موضوع کې او د غلامانو موضوع کې ترتیب النفوس. فالتقمه پستر کې دل را الحوت مئی وهو ملیم پر شعال شو ملامت کون کې په سبب د تسبیح. اوس وې کده پر حد کې تسبیح نه ویل ګیرو انبیاء په سلامتی کې الله له محتاج یونس علیہ السلام وګورئ. دریب کې بچ کول والا ذات الله د شیخ عبد القادر دې نه بل فلولا انه کدا نه ویل تسبیح کوونکو نا مسبحین کې قول دا من العابدین دویم قول دا منس کوونکو دریم سبحانك مخکې مونږ ویلو کنه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین اخر پورې للبث الله یو وخت به تیر کړي وي د په خېټه کې لا یوم باخون تر ورځ دا پورې شخل لوچې ته قیامت سورج تیرې کې چاوي وو چاوي چلوي چادرې چاشل وش احتاج فنبذنا هو اللهم اغرزه بالعراء پڑا گواندے وهو سقيمنا جوړ سورې قلم نه چلوي کې نفر قید ده. وانبتنا من راوټ کول علی بدبانی شجره ونا حمد کدو یو سورې لرو مشان وغیرہ ورته راځي. وارسلنا لهم دایو لک ساون لرا او یزيدون بلکې دین زیتو دا مننه چې مخکې نبی نو اوس نبی شعیب کې شهر ابن حوشب په نامه راوي دي پوخانو یونس اتنوی کې ویلو فآمنوا منا کارای کې ایمان مزیم ور کې لاحین تر وخت پورې په سبب د ایمان دې دویم باب زجرونه او چاله شملک د الله لور غني فاستفتهم تپوسته وکال ربک استاد رب له یعنی دی اولهم البنون د دوی دي زامنی عجیب. دویم زجر تعالی څه پته لګی چې فرشتو ملائک خزوي ام خلقنا الملائکه ایمون پیدا کړی ملائک جنکې زنانا وهم دوی حاضر وا مقام کې زخرف کې بموي. دریم خبردار انهم یقینا دوی چې من افکهم د خپل دروغ د وجنه خامخاوي ولد الله الله بچی راوړي و انهم لکاذبون دوی دروغ جن دي. وس الله پیرت کوي استغفر البنات من الله ورکی لورینه علی البنین پزامنو عجیب داغه دی لورینه چې پزامنو باندې. اوس بیان د مطالبه مقصد پرې کې دلیل عقلی دی. مالکم من ای دلیل لکم کیف تحکمون بلا دلیل څه به دلیل لګړېږي خبرې کوي. افلا تذکرون دومره نصیحت نه کار نه لای. اوس مطالبه د دلیل نقلی ام لکم سلطان استاسو دلیل شتره مبین خارا. اوس مطالبه د دلیل وحی فتراوړی کتاب ساسو ان کنتم کوي تاسو رښتینی. اسرت کې پاچاچ مشرک بالجن دي جنات الله لورینی غني دا سرغنی غني ملک د الله لورینی. آیت کې دوه قول دي
وجعلوا دوی ګرځي بینه ما بین د الله کې وګرځولې دي ما بین د پیرانو کې نسبن ورور ولی. دویم حسن بصری وایي نسبت د شرکت. ولقد یقینا معلوم کړي جناتو انهم یقینا دوی حاضر کړي شوی څوک جنات مشرکان. جمله معترضه دی تویل شهید خالی الہی شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ علی کی تنشید کی کرا. سبحان اللہ پاکی دا اللہ لعما دا سنا چدوی بیانی الا عباد اللہ محضرون نخاص کا استثناء. جنات لپدر چه عذاب لغور ربورزی الا عباد اللہ مگر دا اللہ بندگان چکم بچکلی شویرے فإنکم یقینا تاسو وما تعبدون آتش تاسو بندگی کوئی ما انتم نہیں تاسو علیہ پاغبانی چال گمراہ کون کی. علیہ ضمیر کی دو قول دی یو دا اللہ لڑا شي کا دویم ما تعبدون لا الا من مگر سوچ داخل دن کے الجحیم ورتا. نو اس ملائکه وای د سورۃ پاول کې وصفات مخ کې مونږ ویلې کړه چې یا صفت د مارغان دی ملائکه دی قول راځي ملائک دي ځکه اخر کې دا موضوع ده محتاج دی ملائکه الله لا نورین نری. وما منا نشا زمنا الا له مقام دا غره پاره مقام دے معلوم د الله سرا و انه یقینا من شو خام خاصفون برابرون کیو. اول سب پورا کو بدویم جوق دریگو. امام بخاری سر نمبر صفحہ کی ویلی رحمہ اللہ الزاق الكعب بالكعب ومنكب بالمنكب. و انا لنحن یقینا من یو تسبیح کون کی زجر دوی لپ عدم اثبات د حجت دلیل نشتا. و ان کے دری قول اصل کے مخفف من المستقل و ان ری و ان كانوا یقینا دوی خامخاوی لو ان عندنا کزمون سر ذکرن حالتونه ویره پخانو ذکر کے دو قول دی حالات. دویم کتاب لکنا عباد اللہ من بد اللہ بندگان وی بچ کړي شوی فکفروا به نو انکار په وکي فسوف يعلمون زر دې چې پوی بشي په وخت د عذاب. ورسه بشارت دنیا ویره مؤمنان الله او زجر دې منکرین الله. ولقد سبقت یقینا مخ شوی دا کلمتنا زمون کلمات زمون بندگانو نیکانو لا انهم یقینا دوی چې لهم المنصورون دوی سره کوم کړي شوی. سوال انبیاء شهیدان شوی دي نه نفس مدد مستلزم نه دي آدم قتل الله. دویم المنصورون فی الحجه دریم دلته رسول او انبیاء دي. و ان جندنا یقینا زمون لخر خامخا د زور ور تسلی فتولى عنهم پډړ شدوین حتا حين تر وقت بل تسلی انتظار کوا فسوف اصدر دې چې د مومن انتظار کوي او بګوري خپل حال اف بعذاب نظم په عذاب استعجلون تادی کوي زجر کنه چې بس نبی له عذاب راولا. فاذا نزل شکل نازل ان شاء الله وي د دې د کور میدان له بساحته اندامانه لا فسا اډر بد دې سبا دې ور کړی شو. دویمه تسلی وتولى عنهم د دین مخواړه حتی حين تر وخت پوری تخویف انتظار کوه فسو په حاضر دې چې دې بوګوري خپل انجام دعوت توحید او تفرید په ټول صورت. علی صاحب د آیت 12 کې ویلي چې وسړی وغواړي ما مجلس الله په خیر تکمیل کې بس اخر کې دا وایا سبحان ربک پاکی درف ستال رب العزت چې صاحب د عزت دې دا څنګه چې دوی بیانې وسلام سلامتی علی المرسلین پر رسولانو والحمدلله ټول صفاتونه د کمال الله الذي چې رب د مخلوق دې په هلاکت د مشرکینو احوال د ملائکه ذکر کړو د جناتو د انبیاء واقع اسماعیل علیہ السلام وعدد نصرت د رسولانو سره ونه د زقوم ذکر کړه سورې سواد د دې رب داري الته عجز ذکر کې دی ورکړې شو خلکو دلته اوس امتحان پی راځي. دویم الته ویلې چې توحید نه منکر دي دلته علت بیانې. دریم الته ذکر د انبیاء دلتم هغه انبیاء ذکر کی چې بادشاہان دي. مقصد د صورت سره توحید ثابت او امتحان ناراضي په انبیاء ملائکه باندې سره د امتحان د جناتو اول باب الله سمبرایت پوری دی
بسم الله الرحمن الرحیم صاد سیتی لیکلی په دې صورت کې اشاره قوم خصومات وکړه د انبیاء سره. والقرآن قسم دې پر قرآن باندې چې ذکر شي خاوند ذکر دی د دې جواب قسم کې څلور قول دي. بأن لا شریک له ولا شفیع له، شریک هم نشته شفیع هم نشته. دویم قول دا چې دا معجز دی. دریم لیس کما یقول الکفار، او چا ویل بل الذین دی خو بل معنا دی نکا بل الذین یقینا خلک چې کافران دي په تکبر کې او شقاق بدبختی سپیر توپ کې د وجنه مخالفت نه حق سره بدبخت لري کړه. اوس تخفیف دنیوی کم اهلکنا الله ډیر مونږ تبا کړي من قبلهم د دینه مخکې من قرن پیړی چې اوله د پاره د مدد ولا تنوع وقت دخلاسي سدوی لیکلي چې لیس حين حين مناس دی وخت کې الله نه مني. کته د یونس علی السلام د قوم له نجات ورګه ټیم کې عذاب نه راغلي زجر په انکار د رسول واجب د تعجب کوي. یونس دویم کې ویلو انجاهم د دې خبره نه چې دوی تراغله ير اور کون کې منهم د دوی د جنس الوسیر علمانی کې لیکلي دریم جلد 300 نمبر صفحه نبی بشر دی څوک چې بشریت نه مني کافر دی. منهم ویلي وقال الكافرون هذه غیر مسلم ویلي دي چې هذا د جادو دی وساحر دی او دروغجن دی. ساحر دی په اعتبار د اثر دویم دو جره دویم جادوگر معنا ده. دریم دا کتاب نشنا راوړي. روس آیت کې دوه قول دی یو دا چې زجر دی په انکار د توحید، دویم دروغجن دی په دې کلام اجعل الالهه اگر زې ډېر خدایان یو معبود ان هذا یقینا دا یو شی دی او جاب تعجب کوي شوی څنګه ډېر خدایان پریدو تعجب لري. وانطلق الملأ والله روان شمشران منهم د دوی نه سی ویلي انم شوزي چې زو کلک شي علی الهاتکم په خپل خدایانو ان هذا یقینا دا توحید یو شی دی چې قصد کې دی شي زمونږ نه. ان هذا یقینا دا صبر په شرک باندې مقصود ګرځول شي. دویم ما سمعنا من غوري دل نری کړي به هذا پدو فی الملت الاخره په ملت بلکی عام دې کان سواروي کې يهودي د دوی مشران اوس موجوده جاهلان وایي کنه چې توحید او سنت زموږ مشرانو نه دي منلي مونږ یې څنګه ومنو. ابن کثیر دې دا مسله کړی دا ای کړه نه دې مونږ یې نه منو ای بیان کړه نه دې ان هذا نه دا مگر دروغ. اوس اسباب د انکار او زجر دې په انکار د قران مړه په دې ټوله دنیا کې دل اوس دا وحی رااله انزل علیه الذکر سورہ نام کې ویلو ای نازل دې شي په دې نبی باندې ذکر دا وحی زمون پر ما بین کې بل هم بلکې دوی چې په شک کې بشک کې من ذکر اسمار توحید اول سبب دی انکار بلکې دوی نه دې سکل عذاب اسما عذاب. دویم سبب او دریم ام عندهم ما دوی سره خزانه در رحمت درف استادی العزیز غرب چې زور اور دی ورکون کې ډیر ورکلی کوي. سلورم ام لو ما دوی د پاره ملک السماوات او حکومت د اسمانونو د زمکه لري و ما بینهما کم چې دی ما بین کې دی وری خيږي فل اسباب پر دروازو کې زی لاړ دي شي. روسیا کې تسلی او تخفیف دنیوی دی. جندن دا اصل کې موصوف دی مې اول صفت دی هنالک دویم محزوم دریم احزاب سلور ټول چې راجمه کې خبر ده مبتلا لپاره هم دوی یو لخر دی دی مکه کې شکست ورکړې شوې د ډلو قاب دولس کې به مو وي کذبت تکذیب کړي د توحید مخکې د دې قوم د نوح علی السلام عادیان او فرعونین ذل اوتاد خاوند میخونو د خاوند کلک حکومتو ګوره فرعون څومره قوي حکومت اوس وی رب العالمین عجیب حکومت لري مضبوط استخبارات وو خلکو میخونه لګول لیکن الله برباد میکړو تکذیب توحید وکي چې نه منم. وثمود الله و سمودین قوم د لوط خاوندان د بڼ
قوم د شعیب اولئک الاحزاب دا ګروپونه دي پیغمبران ورته نو راغلي ان کل نو دا ټول الا مگر تکذیب کړو د رسولانو فحق عقاب راغه زما ثابت شو زما عذاب زجر په انکار د قیامت ان من المعصیه المعصیه بعدها ما ينظر داخله کې انتظار نه کوي الا صيحه واحده د یو چغي ما لها نه بغي لچرت لک زندیدل فواق دا معنا زجر په استعجال قیامه مړ قیامت ورا والزا وقالو دی ویل ربنا یا رب زمون عجل پتا دې سینه را کرنا مونږ لرا قطنا زمونږی سیامل نامه قبل یوم الحساب د حساب رمخ کې دې جن دویم باب تسلی د نبی له تلقین د صبر درې قسم امتحانات دي یو تعلق لري د ټول انسانانو سره په حق د فیصله کې شرعي دویم په حق د پر خودر د ان شاء الله کې دریم ایوب علیہ السلام باندې نه جوړته اراله صبر کو علامه یقولون پاس شدی وی نشبه ته پورو وسکریات کا بنده زمون داود علیہ السلام زل ایدی خاوند طاقت او په عبادت کې خاوند حکومتو انه یقینا ورجو کون کې رب العالمین لا د دریم صفت اواب وسه د معجزات په کې محتاج الله لا ان یقینا منتابی کړي ول جبال دا غرونه معهود د سرا تسبیح به ویلې مازیګر او اشراق وخت کې اطیر مرغان جمع کې دې شو کلن دا ټول له ایوب علیہ السلام داود علیہ السلام له رجوع کوونکی وي الله تعالی هو زمير کې دوه قوله بل وشددنا مضبوط کړو د حکومت واتینا ور کړو موږ د حکمت نبوت علم د احکام الشرعیه وفصل الخطاب خطاب فاصل اما بعد به ویلي اوس فیصله کې محتاج دي فیصله کې و څلور قول ذکر شي درې راجه یو باندې تفسیری جرحه وهل اتاک اي راغله تعالی خبر د جګړه مارانو اس پاټیم چې روچر شول محراب په عبادت خانه اس دخلوا چې داخل شو په داود علیہ السلام نو یریدو منهم دوی دا د خوب دی چې نبوت سره منافی نه لري نو قالو دی ورته وی چې لا تخف نه به یریږي خصمان معنا خبر دې مبتره پر د نه نو خصمانه من دو جګړه مارانو بغا تجاوز کړي باز زمونږه لا بازن په باز نورو فحكم فیصلو کا زمون ما بین کې بالحق په انصاف او تیرے بنا کوي دا ندي مدینو عادتي کنه ظلم بنا کوي د عادت موافق ویلي او مونږ روان کا نیغه لاله تفصیل د خصومت سره څه خبره ده ان ذا اخي یقینا دا زمارور دی له د نه نوی نعجتن غړي دی او زما یو فقال به وی چې دا مال را کو غالب دی په ما باندې فل خطاب په خبرو کولو کې دا مال را نو قال غورت ویل لقد یقینا دا ظلم کړي دی پتا باندې په سوال د غړي استایلان عاجی داغه د غړو سرا قیدو اورا وان كثير یقینا ډیر شریکان تجاوز کوي بعضهم بعض دی پرې بعض نورو بس دا قاعده یاد ساته تجارت کی شرکت تجاوز دی خلق مشتا الا الذين مگر انسانان چې ایمان راوړي دي او عمل کړي نه وقليل ډیر کم دي دا خلق سبا دیر لسکی اب نام سلوا ګمانو کې داود علیہ السلام انما یقینا من په ازمه کو کې فاستغفر رب بکنه دربنو غختلا وخر پر وتو رکو کوونکې وانا بودق شان وکړه رجو وسلب نشه مرتب فغفرنا لهم بخنو کړه دل په سبب د استغفار وان له یقینا د زمون سره الله ال زلفان نشدي مرتبه په سبب د رکو او خځه ګرځې دو په سبب دین آباد آیت باندې اشکال لې دغه ګنا نه وکړنه فاستغفر ویلی ویری څلور توجیهات دی اول داود علیہ السلام د عبادت د پارم ټیم مقرر کړي او د مرګرو د خدمتم بل ورځ الله پر بندګۍ کې دومره لذت او خوند کې راغی چې د مخلوق هغه ټیم مال ته ولګېدو بس استغفر الله معاف نکا حدیث کې راځي کنه ابن کثیر د محمد احمد دی وی الله له محبوب امام عادل
چې ورځ دوی له خدمت کې ورځ الله بندگی. دویم قول دار چې کله په دیوال لا وختونو دوی ول اسماره قتل پسې راغلي دي هغه جګړه راوړه بس الله له ما معاف کا ما ګمان غلط راغی. دریم د یو جانب خبره واوره د بل جانب وانور د فاستغفر رب دا نه چې بام سره الله خطلې د اوریا خځه ولیدله. نو په دې وخت کې دو سره مینه پیدا شو یو جنگ وبل لیږي واخر بس ملائک رالل نه نبی خځه دی نار څو وجنه غلط تفسیر دی ناروا. یو مسله په کې دا ده چې پردي زنانو سره د نبی محبت راځي. دویم د طلاق مطالبه هم ته وکړه. دریم تعویلات هم کوي. څلورم خطبه بغیر د علم نه هم به باطل چې علم چې دا په نکاح کې نه به څنګه کوي. پنځم دا معنی چې اوس کور دلته ویلې او بل دا معنی ابن کثیر دلی کې یزید الرقاشی په نامه باندې یو عالم دی پای راوی علماء په باندې کلام کړی دی. امام قرطبی لیکي صحیح الاسناد ندی بل انبیاء معصوم دي. حارث عور سدید علی بن ابي طالب نے نقل کړي څوک چې دا واقع وای یو سره شپته درې بزور کوم د قران او سنت نه خلاف پیغمبر د بیان تشبیه غړو سره دا څومره ظلم دی. خصمان چې التمه ملائکه تعویل کوي اوس او محبت پر دې زنانه سره اتل نو دا ناروا. یا داوود دې رب داري تعلق دام د پیسرو سره لري څنګه پیسرو سره لري حاصل به دی څه احکام. نبی صلی الله علیه وسلم ګوره معصوم دی یعنی داوود علیه السلام معصوم دی. نتیجه دار وتره چې دی تعلق د پیسرو سره د اوریا سره نه دی ځکه دوه احکام دي. د سره د عصمت خبره مو کې راشي نو کو د اوریا مسله راشي نو بیا عصمت د کوم ځای نه راغی. امام الوسری المانی کې لیکي او به لیکلی چې د اوریا باره کې کوم روایت راغلی دا انصاف نه لري خبره ده. یا داوود انا جعلناک یقینا انت منذر زول خلیفہ. خلیفہ کې دوه قول دی. یو دا معنا فیصله کن خطیب لیکي. دویم خلیفہ د انبیاونه. دلته بیات ساتي چې اطلاق د خلیفۃ الله په انسان باندې کیږي درې قول به کې دی اوله او کیږي. علی رضی الله ویل چې اولئک خلفاء الله دا د الله خلفاء فی ارض دا پس مګه کې. دویم قول درایو ابو بکر لی ویل یا خلیفۃ الرحمن رسول یا خلیفۃ الرحمن یقینا من یو جماعت او حنفاء. دویم قول دا چې دا منع دی ځکه ابو بکر ویل چې خلیفۃ الله نه بلکې خلیفۃ الرسول. دریم قول علماء داری کلی چې دې کې خلیفۃ الله ټکه ممتنع من دی خلیفۃ الرسول یا بل ویل جایز دی ولیکن دا لفظ مهم دی. دوه قسمه معناګانې پکې دي ځان ته ساتل پکار دي. ابن قیم مفتاح دار السعاده 15 نمبر صفحه کې او ابن قیم زاد المعاد دریم جلد 13 نمبر صفحه کې وګد بحث لیکلی دی. فحكم فیصلو کا بین الناس ما بین دخلو کی په انصاف ولا تتبع تابعداري مکو د خواهش کینی وا بدړي ان سبیل الله الله دلاري ان الذين يقيننا خلق چ گمراه دي د الله دلاري لهم عذاب شدید دی خلق العذاب دی سخت بما نسو په سبب د دې چې یا د استری دا ورس دی حساب اس ایدیا د وستا رد کې اوس په منکرونو د قیامت رب داري الته تخویب نسیان د یوم الحساب ذکر کې دل ترت کې په منکرینو وما خلقنا موږ نه پیدا کړی اسمان او زمکو کوم چې دې پرې ما بین کې باطل عبس ذالک دا چې ظن الذين غمان دا چې کافر دي فویل تبیدا کافرون لر من النار د وجدور. دویم اثبات د قیامت. دنیا کې و شریک ژوند دی نو فرق پکار دی. مؤمن یو ځای یو جهان کافر بل ځای. کله چې قیامت راشي
ام نجل الذين ایمن بگرزو آخر شیمان راوڑے انہیں کمل کڑے کل مفسدین پشاندہ چاچ فسادین دی دیزمے کی پشرک و خلاف سنت ام نجل المتقین گرزو ودا متقین پشاند فجارو ننا اس ترغیب قرآن اللہ جواب دا سوال قیامت کے بھئی انسان بس کامے بھی بس کتابن هذا کتابن دا قرآن جامع کتاب دے انزلنا اللہ یمون نازل کڑے الیک تعالی و مبارکن فیدمن دے اسی مفعول شغی ولی وین کے خادم ناس طول فیدرہ فیدر انزالی سرہ چی سوچو کی آیاتی دا پایتونو کی ولی تذکر و نسیت والی خواندان دا عقلنو العقل الصافی انشائبت الاوہام اس فضیلت دو سلیمان بیانی علیہ السلام دا سن سر شوق و جہاد مجاہدو کنا ووہبنا منور کرو داود علیہ السلام نے سلیمان ڈرک بندو انہو یقنو رجوع کو ان کے اللہ تا اس پارٹیم چی پیش کرشو علیہ پدبانی مازگر کی السنہ کرا الصافناتو پدریخ پولاڑی ویرا قات کری جواب دا سوال دا استر امین دنیا پرسینہ دا ننا جہاد دا پارا فقالو ویلی انی یقینا زمینکم حب الخیری من دا سنو خیر دل کے استے عن ذکر ربی عن اجرے دو وجہ دا یا دولو دا رب زما پدرش جہاد دے حتی تردے پوری چی پڑ شوا سنا پدے پردو کے نسویلے واپس کے علیہ بھما بانے فتوہ فقہ شروع شو چی مسکولی پندائی والعناق سٹونا اس چی سڑے وزغلے بے کہ پکر دے آخر کی گوتی پی وہی کرا چاہ دلتے ہو بل تفسیر کرے رہے بنا سنو بانے لگے ہو پاکولی نور آلتا ڈوبی دو حال کی شوی اللہ تو ودر ودان ورچی منزیو کے تولی رواق سا طول سنی ہووال ساس دو وجہ نویزمان دار سے گڑوڑ شو دا غلط تے لس ایولس وجونا اول خبدے کہ محبت دا نبی دا دنیا سر راگے دویم تاویلات بکے بغیر دا ضرورت نا اس حاجتو تنشتا دریم دلیل نشا شنور ولار دے دلا چلورم زمیر دا توارت دانور لراجی دے رہا اسن لا دا بوس بالعکس کی یو با اسن لے کے بل منور لا پینزم برے کی تقدیم دا عبارت رازی شپاگم مخ کے منگوی دلیل پا حدیث کی نشا چنور ولاری اوم چرت مسند راغلے پا کلام عربی کی پمانا دا قطع اتم دا عمال دا بیت المال تخریب شو نہم ظلم پہ حیوان راغے لسم دا قول دا سدیو کلبی رو آغا واہیان و ایو لسم امام رازی و خطیب پریمان رد کڑے رے بے بازی متصوفو دلتے استدلال کڑے پا وجہ دو ٹوپونو بانے قرطبی ری پیسا خرد کڑے ابن جوزی ری اول تفسیر ظاہرو اسی امتحان پا سلیمان علیہ السلام وی ویلسل بی بینی میں دی ٹوس طرف جمع کم بچی براوڑیو سنگر لبیلے گا ملک ورطی وقل انشاءاللہ دیا دتی ہو دو یو حملو لگی دو ہم ناقص گورس انبیاء محتاج دی اللہ علیہ یقینا نظمیخ کڑے منگ پا سلیمان علیہ السلام والقینا منگو قرص والا دا پدے کرسے بانی چوکے بانی جسدن جسد بے رجوع کڑا اللہ تا قال ربین ویلی یا رب زمان بکن او کلیمہ لرا وحب لرا کمال ملکن حکومت لا ينبغي چھ مناسب نہیں چالا من بعد ازمان ورستا انکا یقیناً تیہ دیر ورکو ان کے علت وسیلم ولا آیت بان اشکال الہ خب بخل لے نا دا پار دا حفاظت دری بادشاہی دویم خصوصیت دے درے پری معجزہ باندے حدیث کی راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان وہ توڑو گانا چھ سبے مجموعان لورکم دی مدینی کسو کے وہ گرزی بس ضرور دعا میرا یادا شوا پسیلت جوزی رہا او منگ تابع کڑے او لو در پار الرحبات تجری روانو بی امری دا پا امر بانی نرم ہے تو اصحاب چرتا بشت لو کروے عاصف بس ضرورت مطابق شیطانان ہم تابع کڑی ہوا اری وابادی جوڑون کے غپیون کے پار دلالنو او نور تڑی لیشو فی الاسبات پا زنجیرانو کی مقررنین دا ماناوا باغین دفر وهم یہود ویدہ کارون دا طول کڑی پوانترو باندے نهذا من جميع ما قبل زمون تحفہ ہو ڈالی وا فمنن اس باتنا کوئے بن کا بغیر دا حسابنا وَإِنَّ لَوْ يَقِنًا دَدَ زمون صلی اللہ علیہ وسلم پانجلی مرتبہ رو خزید گرزیدو بل امتحان بدنی تکلیب درمان اللہ راولینا جوڑا بے کی
اتلس کال ایوب علیہ السلام نه جوړو چینجی منجی نه و به درن تکلیف راغلو نور علم الله د قران او سنت تشریح نه کړي. وذکر یاد کا دلته عبارت د صبر عبدنا صبر د بنده زمون چې ایوب علیہ السلام د اسنا د رب چې आवाज ورکړي خپل رب لرا انی یقینا ز چې رسیدل کړي مال شیطان په تکلیفي بدني او عذاب تکلیفي مالی. دلته عبارت د موږ ورته ویلي او ول خپل چې نه بروج دینا به مرز بری ودړيږي. خطیب او قرطبي دلته متصوفه باندې رد کړی شګور دا قوالین والا وی ودا رقص وکي نعوذ بالله من ذلك. هذا دا زید غسل بارد یخو و شراب نسکلو سکلم ته وکي. ووهبنا له ورکه مونږ دل الله یا هند د ومثله مثل د سرا رحمتن د رحمت زمونږ د خوانه او ذکر یاداش له اولل الباب خواندان د عقلون لرا. واستلب المخرج وخذ د عتب کې پر مخ کی اور کوز باندې دویم په وهبنا باندې خپل نه عبارت به پټ دی. ابلیس طریقې سره مخامخ شو پلاني په نامه باندې وس نظر مزر ورکی دا دوی استعمال کې جوړ بشي. ایوب علیہ السلام له شو له غصه شو چې د نبی په قرانه کې او د څه خبره ته کوي بس دې زنانه دماغ التلانه خبره له الله یو کو دراواله په وی وا وخذ والا په خپل لاس یو کودا به او به په د باندې دلیل به دې چې خزه کله سړی واره شي ګندې برت په خاطر ځا محانه سوا ان وجدنا یقینا من دکړه او دا صبرناک ډیر خبندو ان وا یقینا رجوع کوونکې او الله تا دیر ورکی کی طلب المخرج هله ملانه دا آیت باندې اشکال چې دا خاص ایوب پوری علیہ السلام کوم لم دا امام مجاهد او عطا فرمایا پورا خاص دا دوی مولم جایز دا خاص کر حدود او قسمونه کی دلیل پیچره هغه حدیث دی کنه چې کمزوري بدن والو محاکمه را چې په وخت د ضرورت کې جایز دی و الا کې ناروا ذکر قسم کفاره سے زمون بری دین کی به هلی دو قسم لري یو قول دا چې دا جایز چې کله سړی ظلم د مظلوم نه د فقای دویم د مباح شي د اصول لپاره لکه یوسف علی السلام شروع رايو او دویم حرام چې د حرام د اصول لپاره کېږي لکه رافته پرز دوی میان نیول یا زکات یا شفقه ختمول دویم ختمول د حکم شرعي دا ناروا. امام ابو یوسف د جواز قیل محمد منعی امام الوسیرون معنی کې لګي چې قول پنځ امام محمد دی هغه ور دی احتیاج د بل نبی. وذکریات کې امتحان د بندگانو زمون چې ابراهيم عليه السلام اسحاق یعقوب دی اول الايدي خواندان د نعمتونو دي دویم خواندان د کسن نعمتونو عملونو والابصار د فضیلت او د علوم والا دي. ان یقینا موږ دوی غوړه کړو به خالصتن په خالص هي هغه چې ذکر دار یاد کور دی ایر پاره انتخاب کړو و انهم عندنا یقینا دوی زموږ سره د غوړه کړی شو ندي الاخيار غوړه کړی شي وګڼه استفا کې به معنا دا و الاختيار لمعالي الامور دلیل به دي چې غوړه ودا وذکریات کې احتیاج د اسماعیل علیہ السلام د اساو ذل ترمذی کې کوم روایت دی تل مراد وکلن دا ټولو د غرنا بشارت اخروی هذا ذکر دا نصیحت دی و ان للمتقین یقینا تقوا دار د پاره ډیر ښه زید ورګرځیدو جنتونه د عدن دی سوره زمر ولس کې بموي کلاو کړي شوی بوی لهم الالباب دوی د پاره دروازې تکي به والی فیا پای کې راغواړي په فیا پای کې میوي ذاتی او شراب اسکل وعندهم د دوی سره د شي جنکی دي چې نظر د خاوند دی بن کې بزا خپل نظر بن کې بخزا اطراب منظور درې درش کړو په عمر لغم لیکلي دي ابن قیم په حاد الارواح کې ټیم هم د شیله کسار منځنه روستا دلته عبارت دی دوی به ویلش هذا ما دا غسل چې تاسو سره وعده کړی شي یوم الحساب فی یوم الحساب لا معنا ده فی ان هذا یقینا انداز مو رزق دی او ماله نشته دی ختم دل واستخفف اخروی مخالفین د انبیاء ولا هذا ذکر یا هذا للمؤمنین د عبارت لگاوا
و انا یقینا دې سرکشان لشر ما ډیر بد زید ورګرځېدو دی جهنم جهنم دې اسلون اخله بداخلي یو دې بد زید دې رکېدو میحاد بد زید آرام خونی تحکم ویلي هاذا من الامر هاذا خبردار پسوري چکی دوی اغا حمیم دا بدل له هونه ام بدل من هودي وقصاب د جهنمین ویني سوي دلته عبارت دی اخر بالعذاب من شکله مشابه ازواج اقسام اس برات هذا فوج دی فوج الله داخلي دن کې معكم سوسرا لا مرحبا ندی خراق لاس بهم دوی لا انهم یقینا دوی داخلي دن کې ورتا هغه ورته مړتا سوی دی خراق لاس نه ورکیږي کشرا مشرا پر بس یو لګی دا قال ای ورته بلانتم بلکې تاسو دې مرحبا نه لا مرحبا معذول دي وانتم ملت انتم تاسو مخکې کړه دې دا مونږه کفر او شرک یا اسباب د عذاب بئس القرار بد زد قرار دی دا دې رکې دوه دی قالو دوی بوئی ربنا یا رب زمون هغه سوچ مخکې کړي لنا زمون د پاره هاذا فزدون زیات کتل عذاب ډبل فی النار فور کې سورہ عذاب اتش په تک ویلو یو خپل بل مونږه ګډوډ کړو اوس وی اشرار نخکاری ا چرتری وقالو دی بوئی مالنا سو جن مونږ لرا چې مونږ نو ګورو سکسان کنا مونږ بشمارل د اشرار او اسم وی کنه ویلې دي اشرار دي بدان مونږ نیول دی سخری اس پکس ور ام زاغت کګی دی انهم د عین زمونږ د استر کې ګورو نه ان ذالک لحق یقینا دا ثابت دی هو عبارت پټ دی جګړه د دور والا علاج د پاره دفع عذاب ایت ویل ش توحید سړی د جانم د اذان بس بچی په دې عقیده لا اله الا الله موسی علیہ السلام الله له ویری شي کر راکا هغه ورته دی ویری مړه د خاص وکدا په یو تل کې واچول شي دا ټول جام په بل کې دا دروند دي قل هو انما انا یقینا زیر ورکون کې وما من اله نشتر حق دار د بندګي سوا د الله نه الواحد کیو دی القهار حضور ورا رب د اسمانونو د زمکه ریو ما بینه ما کوم چې دی پر ما بین کې العزیز زور اور دے بخون کے قل ورتے ہوا کہ دو قول دی توحید یہ انذار القرآن نبا ان خبر دے لوی زجر انتم تاسو دینا مخاڑا ہوئی دی جنا دریم باب دے نفی دل ملغیب دا نبینا ما کان لی نشت مارا پارا مفسرین دا مانا کئی زماره پر الله وشته دی نه نبی دا خبر وکړه من علم علم بالملأ الاعلى په مجلس اوچت ایج اختصمون چې کله دی باس کو مفسرین د آیت په تشریح کې لیکي دي کې دوه قول دي یو دا چې دا په بار د حق د استخلاف د آدم علی السلام کی او دا راجح دی دیو جنا قلنا عبارت نمبر مقام کې شتا دویم حدیث ترمذی کې راځي پر روایت عبد الرحمن ابن عائش قاضی ذکر کړي قرطبی او ترمذی چې پس کې لګي ما مال پتن لګي دي ملا کې میلاس کې خود الله اخوال مې سینه کې محسوس شو جواب دا چې اول دا حدیث ثابت نه لري تفسیر خازن کې امام بخاری فرمایي چې عبد الرحمن ابن عائش نے روایت راغله رہی کې مستراب دی سندن به حقیقي وای دا حدیث په ډیرو طریقو نقل راغلی دی ټول زوی فری کتاب الجرح والتعديل د ابن ابي حاتم پنځم جلد 222 نمبر صفحه په دې چې خطا دی هغه څو چې عبد الرحمن ابن عائش له صحابي وای ابو زرع وای چې دا معروف نه دی کته چې امام ترمذی ورته صحیح ویل لري محدثین ادبار داغه صحت نه ورکه چې کله سي تفصیلی جرح موجودي بللین استدلال کړي په دې چې نبی صلی الله علیه وسلم په ټول شینو ور پوي لري علم کلی نبی له ثابت دی قول ضعیف دی بلکې دې مقام کې د آدم علی السلام مسله ده وهن کوي الی مال الا انما مگر یقینا زچم ير اور کونکه مبین خارا ورسل کې اوس مقصد د واقع امتحان په ملائکم راغي شیطان
ربط همداري مخکې بیان د توحید شو، اوس دشمنی پیژنه. ابلیس علیه لعنت. اس قال ربک پاټیم چې ویلي سارب ملائکو لرا انی خالق یقینا ز پیدا کون کې بشر لرا من طین د خټه، فاذا پاټیم چې برابر می کې او پم کې فی پای کې روح فقو پریوزی لو غیر سجده کون کې سجده فسجد الملائکه كلهم طول سجده وکړه اجمعون پيوزي الا ابلیس ونکړه تکبر وکي وکانه شو د کافرانو یو ملائکه په غیب نه پویدل. الله وزای سره خبر وکړه. قال یا ابلیس نو ویل ورته الله یا ابلیس ما منعک چې منع کړی چې ته سجده وکړې ما دا غسر پاره چې ما پیدا کړې په لاسونو تکبر دو کې هم کون توګته من العالین د بدمعشانو لیکون کو نه. جواب شق اختیار د دویم شق. قال انا خير منه دوی زغرم دا داوا ده صغری ذکر او کبری ذکر نه کړه. امام بغوی امام قرطبی په 14 طریقو په ایمان رد کړي لري ځکه ور خو شه تقریبا زما کې آبادی خلقتنی زنه پیدا کړم د ور او دار پیدا کړي د خټه. نو قال الله ورته اوزا من هذا دينا فانك رجيم یقینا تیرټل شوی وان عليك یقینا فتابا نظام لعنت دی لا یوم الدین تورز د جزا پورې. دوس بغاوت لوګوري. قال ربي نو ویل یا رب سما مال مهلت راکا الى يوم يبعثون او رس پوری چرو چتیږي داخله. نو قال ورته ویل فانك یقینا تعالی مهلت درکړې شوی دی الى يوم الوقت المعلوم تر هغه ورځ د وخت معلوم پورې یا هو قیامت ته المعلوم وصفها یا المعلوم عند الله دا مړ دی تحریک زامن شګي مونږ له غیرت پکار دی مونږ به د نبی تحریک وچلو کنه. قال ویل فبعزتك قسم دې ستا په عزت زبدو گمراه کوم اجمعین په یوځه ټول د خپل ګمان وکړه الا عباده مگر صاحب بندگان منهم د دینه بچ کړی شوی. نو قال ویل فالحق الحق اقول فالحق سمنا هذا الحق انا الحق يلحق مني وحق ويم لأملأن جهنم زبخا مخاډکوم جهنم من کسان او د هغه چانه چې ستا تابعداري کړي د دوی نه اجمعین یوځه پیرین دور نه پیدا لري بدن باندې انسانانو غوندي شي یا به ور کې الله سره واچو چې تخریب کی. جواب د سوال کې دې چې دا پیسې وخت په دعوت قل هو ما اسالکم ز سوال لكم ساسنا علی په د باندې من اجرین د مزور یو نه امزد متکلفیننا متکلف چاله ویل شي مې ينازو من فوق بر سره جنگ کوي او ورکی هغه چې د سره نشتا و یا چې علم پینې لري ترغیب قران لا ان وانه دی هغه مگر یاداشت للعالمین د پاره د مخلوقه خامخ پوی بشي نه به هو سمانه په عظمت د قران یا په حقیقت د حال بعد حين رسد وقت پوري امتیازات واقع د داود علیہ السلام حال د سليمان علیہ السلام حال د ایوب علیہ السلام برات په مابین د مشرکین او معبودانو کې تخاصم د اهل النار سجده د علیہ السلام ذکر کړه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.